دا اللہ رب ذوالجلال عجیب عادت دی، قانون دی چې دی عددونو کې عادت د سلورو هغې ته یو امتیاز ورکوي او خپل برگزیده عباد او بهترین اوقات او ایام هغه په دې سلور عادت کې را منحصروي او هغه سلورو کې به یو ته شرافت او زیادت په مقام کې ورکوي. ملائک نورانی او پاک مخلوق په هغې کې د ټولو ملائکو کې الله رب ذوالجلال سلور ملائک دا افضل ګرځولي: جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام. ټولو ملائکو کې د سلورو ته شرف ورک او د سلورو کې بیا جبرائیل علیہ السلام په ټولو کې امتیاز لري پشان. انبیاء علیہم السلام کې 1,40,000 کم زیات انبیاء علیہم السلام په هغه کې سلور پیغمبران ممتاز کړي: ابراہیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پټول انبیاءو کې امتیاز سلورو ته ورکا او پاغه سلورو کې شان د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پټولو کې بالا تر. کتابونه منزل من السما د لوی کتابونه سلور کړل، درین شو پنځن شو د سلور عادت کې کمال. زبور شریف، تورات او انجیل او قران عظیم شان د سلور کتابونو کې بیا امتیاز او شرف قران عظیم شان تورک. صحابه کرام د رحمت للعالمین آغا هم زیاد دی، د زرګونو په تعداد باندې په دې ټولو کې شرافت سلورو ته ورکه، امتیاز ورکه. صدیق اکبر عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او په دې سلورو کې شان د صدیق اکبر سے پټولو بالا تر کا چې صحابه او غیر صحابه د انبیاء نه سوا. حضرت عمر سے فرمائی: لو وازن ایمان جمیع الامه مع ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لرجح ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کله ټول امت ایمان د صدیق اکبر سے ایمان سره وتللی شي نو ایمان د صدیق اکبر سے په افضل او خیج. دا شانتا په مساجدو کې ټول د الله تعالی کورونه دي، د عام زمین نه شرف لري، د مانځور کې زیادت اجر دی. خو په ټولو مساجدو کې الله رب ذوالجلال سلور جماعتونه ممتاز کړل: مسجد اقصی، مسجد طور سینا، مسجد نبوی شریف او مسجد الحرام. اور یہ سلورو کی اللہ رب ذوالجلال مسجد حرام تا پټولو بالا تریو فضیلت ورکا چې یو منځ ورکې په 1,00,000 چندونو باندې قبلیږي. دا شانته ورځي د کال په دې 360 ورځو کې الله رب ذوالجلال سلور ورځې خاص کړي چې یو ورځ د واړه اختر ده او یو ورځ د غټ اختر ده او یو ورځ د عاشورا ده او یو ورځ د عرفې ده. په دې سلور ورځو کې بیا ورځ د عرفې ته پټولو باندې فضیلت ورکړی شوی دی چې د دغې یوې ورځې په روژې باندې د یو کال مخکې او د یو کال را روان صغیره ګناهونه معاف کیږي. پشپو کې الله رب ذوالجلال 360 شپې دی، پدې کې سلور شپو ته امتیاز ورک. یو پکې لیلۃ القدر او دویم پکې د جمعې شپه ده او دریم د اخترونو شپه ده
او سلولم لیلۃ البراءت لیلۃ النصف من شعبان د شعبان پنلسی دی چې مونږ او تاسو ورته پنلسی شپه وایو. دغه سلور شپې په ټول کال کې افضلی دي. په دې سلورو کې بیا شپه د لیلۃ القدر په ټولو مختاره شوه چې د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو عمره اجر لري په نص قرآني سره ثابت. په ځمکو کې الله رب الجلال څو ځمکې مختاره کړې، مکه معظمه، مدینه منوره او بیت المقدس او مساجد العشائر. خو الله رب الجلال په دې ټولو کې په قول د جمهور باندې مکه معظمه افضل کړ، اگر که امام مالک رحمه الله مدینه منوره په ټوله دنیا افضل ګڼي. په غرونو کې الله رب الجلال سلور غرونه ممتاز کړل، د احد غر، طور سینا، لکام او لبنان. په دې ټولو کې بیا شرف ورکا طور سینا لرا چې پاغي باندې ګڼ تعداد انبیاء علیهم السلام نشست کړي دي او ناشته کړي. په بحرونو کې سلور بحرونه ممتاز دي، جیحون دی او سیحون دی، فرات او نیل دی. مختار په دې ټولو کې فرات دی. په میاشتو کې سلور میاشتې مختار کړي، رجب دی او شعبان دی او رمضان دی او محرم دی. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمائی واختار منها شعبان. په دې ټولو میاشتو کې بهترین میاشت چې داغه د شعبان میاشت. رمضان باندې د په قول باندې شعبان افضل. وجه دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا میاشت خپل میاشتو ګرځول. یو حدیث مبارک کې فرمایي رجب شهر امتی وشعبان شهری ورمضان شهر الله. دا رمضان میاشت دا د الله تعالی میاشت هغه ته منسوبه کړه د شرافت او د عزت لپاره. شعبان وی زما میاشت او رجب دا مخکز برګه میاشت چې ونه دا وی زما د امت میاشت. او دویم حدیث مبارک کې فرمایي چې رجب زما د امت میاشت ده، د هغې فضیلت په نورو میاشتو داسې دی څومره فضیلت چې زما د امتیانو په نورو امتونو باندې. او شعبان وی دا زما میاشت ده، د دې فضیلت په نورو داسې دی څنګه چې زما فضیلت په نورو انبیاو باندې. او رمضان چې دی دا وی شهر الله، او د دې فضیلت په نورو میاشتو داسې دی لکه فضیلت د خالق په مخلوق باندې. ای کې د رمضان شرف بیانې دا وجه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې میاشت کې روزي زیات نه وي. بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ما رأیت اسام فی شهر اکثر من صیامه فی شعبان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما په نورو میاشتو کې دومره زیات پر روزو نو کتلې څومره چې په میاشت د شعبان کې به ما کته. دې کې به زیات روزې نه وي. او بل حدیث مبارک کې بی عائشہ رضی اللہ عنہا پوښتنه کوي مالیا ارا صیامک فی شعبان، وجسد چې تاسو شعبان کې ګورم روزې زیات نه سي. مبارک ورته فرمایي یا عائشہ انه شهر ينسخ لملك الموت فيه اسم من يقبض روحه في بقية العام. ویدا شعبان دا سمیاشت دا چې پدې کې د ملک الموت د پارا در روان ټول کال د وفات شوه خلکو نمونه پلاس ورکول کی. چې روان کال کې څوک مړ کیږي نو اغه لیستا
هغه ټوله دیوان حضرت اسرائیل علیہ السلام ته وسپارل شي. حتی کہ یو حدیث مبارک کے راضی چې پنلسه د شعبان چې آیه کریمه کې راضی فیها یفرق کل امر حکیم. نزول قرآن عظیم شان پشپا مبارک کې شوی فیها یفرق کل امر حکیم. هر هغه کار چې د هغې فیصله تر را روان کال دغه شپې پورې شوی وي هغې تقسیم او تفریق په دغه شپه باندې کېږي. په دې کې د جماهیر المفسرین نظر دا دی سوا د عکرمه رحمه الله نه چې دا د پنځلسې شپه ده او دا د شعبان پنځلسم دی چې په دې باندې د ټول کال سیزونه تقسیمیږي. مثلا روزیان په دغه شپه باندې دا هغه لوح محفوظ نه راواخستل شي هغه ملائکو موظفو ته چې هغه په تقسیم د ارزاق باندې مکلف دي ورکړي شي. د دې سړي بر روان کال دیش پوی پورې دومره روزي وي کله شپه ورځ په ځان باندې یو کې داغینا یو زره زیتولې نشي او کله آرام سم لینو داغینا څه کمیږي نه هغه ورته خامخا ملاوي. نو ستړتیا فضول شو په دغه کارونو باندې. طلب د رزق عبادت دے د رزق حلال هغه وکاو لیکن هغه د زړه تړل او هغه پس شپه ورځ وکول دا فضل دی. څه چې مقرری ده د هغې نه یوه ذره زیادت نشي کېدی. نص د حدیث په دې باندې وارد چا باندې تنگ دستیان رازم دغه شپه باندې به وي. څوک چې مړه کېږي په دغه شپه باندې اسرائیل علیه السلام ته د هغې لیسته وسپارلی شي. یو حدیث مبارک کې راځي چې کم خلکو ته د حج نصیبی کېږي د هغې ټاکنې هم په دغه شپه باندې وشي. پنځلسې د شعبان باندې دا ټاکنې وشي. او که ته وایي چې دا خو پاکستان مخکې نه اعلان کړي د 20 ورځې مخکې اعلانونه وشو چې د فلاني پچه وخته او د فلاني ونه خته شپه خو لا سبا شپې ته را روانه ده چې د چا نصیب ورکې نه وي که نه او دغه شپه کې د هغه نوم دغه لیسته کې را نشي د چا باره کې چې فیصله دا وي چې هغه به حج کوي او د باره کې فیصله نه وي په دې لیسته کې نوم نه وي بیماري به ورته پېښه شي نور مصیبتونه به راشي پاسپورټي او کاغذي کاروایانې کمزوري به راشي پاتې به شي. یو کال زه عمرې ته روان وم یو سپینګیري احرام تړلی احرامونه خلک انتظارګاه کې تړي روژه وه او دې ځوان خدای چې د کور نه یې تړلی و که بهر کم ځای نه سپینګیرې سړی احرام جامې اچولې وي او زمانه کاونټر ته مخکې ودرېد د بولډینګ کارت د حصول لپاره او چې ودرېد نو هغې ورته وي چې ستا ټیکټ اوکی نه دی واپس نو هغه چغې جوړې کړې وي بابا دلته چغې مه وهه چکه مې ایجنسۍ درته کار کړی هغه ته لاړ شه نو چې ستا 3 شپې ټولې پاتې حج ته او داسې ظلم ایجنسۍ والا در سره کړی وي چې ټیکټ دی اوکی نه وي څه به وکړي نو دا ټوله مقرري چې وي دا د 15 د شعبان په شپه باندې وي. ځکه به رسول الله مبارک روژه نیوه وی دا خوښه ګڼم چې په دغه شپه باندې زما نوم په هره لیسته کې راځي چې زه په حالت د روژې کې یم او روژهدار ورسره ولیکلی شو. نورې روژې دې میاشت کې هسې هم افضلې دي د تقویې د رمضان دپاره خو سبا نه او بله ورځ چې د اتوار روز جوړیږي چې دا 15 د دې میاشتې راځي د دې باندې ډېر زیات کوشش وکړئ روژه ونیسئ. حدیث مبارک کې راځي بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ده فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیلہ یو شپه می رسول الله مبارک مفقود کا زما په نمبر کېو چرابیدار شم نو پکټ کې نشت زور پسې په تلاش باندې شما لټیدما فخرجت فاذا هو بالبقيع راسه الى السماء
ولټې دم دلته حدیث کې اختصار دی متول حدیث دا دی چې دا د ټولو بیبیانو په کمرو ګرځېدلې د دې دا ګمان راغلی دی چې رسول الله مبارک ګینه زما په نمبر کې بلی کمرې ته تلل کله یو کمرې ته سر ښکارا کوي کله بلی تخکارا کوي چې کله مې کمرو کې رسول الله مبارک بیا نه مستا کله نا کله بدی مبارک د شپې بقی مقبره ته تلل نظر پسې بقی الغرقد تلاړم چې کله بقی ته ورخکارا شو منو ګورم رسول الله مبارک راسه الى السماء سر مبارک داسې اسمان ته پورته کړی دی د دعا په حال کې دی ما ته چې رسول الله مبارک کتل وی فرمایل اكنت تخافين ان يحيف الله ورسوله عليك بیبی تیری دی چې الله تعالی او رسول الله مبارک به ظلم کی تا سره اشاره ته ورکا چې ته ټولو بیبیانو په کمرو ګرځېدلې او ګمان دې داسیو چې ګینه زما په نمبر کې بلی کمرې ته تلل ستا دایره وا كنت تخافين ان يحيف الله ورسوله عليك چې الله تعالی او نبی علیہ السلام په پتا ظلم وکي الله تعالی په کې ولی ذکر کا ذکر چې د رسول الله مبارک تمام کردار د الله تعالی په امر او مشوره باندې کور نو وتل کور تراتل یو بیبي تتلل بیبي نو وتل دا ټول د الله تعالی امر او پاغي باندې نو ځکه الله تعالی ځان سره شریکي پکې استا دا ګمانو چې الله تعالی او رسول الله مبارک به تاسو سره ظلم وکي فقلت له يا رسول الله ظننت انك اتيت بعد نسائك زما ګمانو کې ریشي کمی بیبي کمرې ته وتلې مبارک ورته فرمایي ان الله تعالى ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا د شعبان د میاشتې د پنځلسی پښپ باندې الله رب ذوالجلال د اول اسمان ته نزول بلا کیف فرمایي دا ولو یا مسله دا د تهجد پټیم باندې د ينزلو د نزول نسبت شوی دی پنځلسی د شعبان پښپ باندې شوی دی دی کې د نجات یو خیسته لار ده چې دا شان حدیث د متشابهات نو غنلې شي او علم د دې د الله تعالی ته وسپارل شي چې دا نزول په څه معنا باندې نزول خو په عربی کې د بر نخکته کوزیدو تویل کېږي قالو السنه والجماعه فرمایي چې سلف علما چې دا حدیث کې نزول راغې مراد د نزول نه داسې خکته او پورته تلل نه دي نو څه شتینه مراد دی نو الله عالم دی چې څه مراد دی ورنه قرات او تفسیر او قرات وهابیان د دې ظاهری معنا کوي او مراد د نزول نه دادی چې د برن را رواني و مسمان تراشي او بیا داس شپغم تراشي او بیا اول اسمان تراشي نو سره پار دل تراشي ولدا دعا چې کوم دعا والا کینو دا التناوري یا هغه چې د سره مدد کینو دا غیز نه نشي کولای چې اول اسمان ته پس راځي د دوی په دغه معنا باندې دا ټول شوبې ذهن ترازی بل علماء په دې تحقیق کړی دی ګوره حدیث مبارک کې راځي چې هر د تهجد په ټیم باندې الله تعالی اول اسمان ته نزول کوي دې کې سلف علما دوه دلیل دي یو سلف علما او نظر تفویض دی تفویض معنا علم الله تعالی ته معلوم دی چې دا نزول په څه طریقه دی او نزول په څه معنا باندې دی موږ څه خبر یو چې الله تعالی دلته د نزول نه څه معنا اخلي دا یو د سلفو نظر دی دا بهترین نظر دی او دا زمام نظر دی به چې دې کې ګوتې ونه والیش الله رب ذوالجلال اول اسمان ته نزول بلا کیف فرمایي نزول په دغه معنا نه چخکته نه برزي برنخکته زی دا معنا نه څه معنا دا الله عالم دی چې څه مراد دویمه معنا چې هغه علما سلف او خلف کې مؤولین دي هغه وی مراد د نزول نه کمال توجه د الله رب ذوالجلال پدغش په الله رب ذوالجلال دعا والا ته متوجی وی قبلې استغفار والا ته متوجی وی بخنه ورته کوي
ذاکرینو ته متوجی وي هغه مجلس باندې د رحمت بارانونه کوي. مراد د اول اسمان ته دراتلونه کمال توجه ده.